په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بني ادمو چې په کار شي سړی او د خولې خبرې وي د خولې خبرې د خولې خبرې وي د خولې خبرې سړی هغه دی چې په کردار شي سړی او خوبي څه ده چې میوه نه لري خوبي څه ده چې میوه نه لري څه که په قد باندې چنار شي سړی او چې د وطن په نامه سر نه شیندي د دې نه ښه ده چې مردار شي سړی نن را سره په پښتو په ادب پروګرام کې زموږ سره درون میلمه اشفاق نادان سے موجود دی د هغوی ډیره شکریا ادا کوو چې موږ له ټایم راکو او دا وړه شان مرکه ده او دیب نه بس شعرونه غزل ریکارډ کوو نادان صاحب څه به را سره شریکوئ ټول نه مخکې ستاسو ډیره مننه کوم چې موږ له وخت راکو او دغسې غزل به درته ووایم نوی غزل دی چې پروت مې په زړه کې اضطراب ولې دی ستا نه بغیر مې ژوند غذاب ولې دی دا محترم سړی غریب ولې دی خدای دا نه سړی نواب ولې دی د چا لهجه کې دومره زهر توبه د چا لهجه کې جی جناب ولې دی پښتانه ولې خپل تاریخ نه ګوري څوک جکي چن څوک امیتاب ولې دی پښتانه ولې خپل تاریخ نه ګوري څوک جکي چن څوک امیتاب ولې دی د دې خبرې یو جواب خوراکه طبیعت مې تا پسې خراب ولې دی مننه د دې خبرې یو جواب خوراکه طبیعت مې تا پسې خراب ولې دی دغه سودخور خجینن ماته وایي کور ته راوړی دی رباب ولې دی زمونږ تاریخ زمونږ قصې رښتیا دي بیا دروغجن مو ټول نصاب ولې دی تا ته چې وګورم مننه زمونږ تاریخ زمونږ قصې رښتیا دي بیا دروغجن مو ټول نصاب ولې دی تا ته چې وګورم په اوش کې نه یم ستا په ښایست کې دومره تاب ولې دی او زه د زړه د رنځ طبیب ګڼمه اشفاق نادان دومره نایاب ولې دی نور داسې ستاسو د خوښې څه شعرونه یې هغه راسره دغه څه شعرونه به ته ووایم چې عشق کې چې جنون نه وي خوند به د بېلتون نه وي تا پسې که مړ نه شم ما ته به سکون نه وي تا پسې که مړ نه شم ما ته به سکون نه وي ښکلې خواله نه راځي جیب کې چې زرګون نه وي ښکلې خواله نه راځي جیب کې چې زرګون نه وي بیا که درته وګورم زړه به مې پښتون نه وي مننه بیا که درته وګورم زړه به مې پښتون نه وي هلته به ښه ظلم وي چېرته چې قانون نه وي یو اشفاق هلته به ښه ظلم وي چېرته چې قانون نه وي یو اشفاق نادان دی نو هر سړی مجنون نه وي اخیری غزل لا سره شریک کوي بیا به نه زه په یو شعر سره اجازه غواړم اخیری غزل به دغه ووایم چې پرېږدي نن ټوله زندګي در پسې سا خیجي نن د یو سړي در پسې چې لږ دیدن دې وکم بیا دې مړ شم په زړه بیمار یم بیهي در پسې چې لږ دیدن دې وکم بیا دې مړ شم په زړه بیمار یم بیهي در پسې او یاره دا زوړ غزل دی لږ یره به مې شو بس په دې به اختصار زه د نه اجازت غواړم په دې شعر سره د زر او زور تقسیم چې کیږي نو قارون مخکې شي د زر او زور تقسیم چې کیږي نو قارون مخکې شي چې پښتون حق د خېټې غواړي نو قانون مخکې شي سبا چې امن شي نو بیا به چاته نه یادېږو سبا چې امن شي نو بیا به چاته نه یادېږو وسخر سړی وایي چې جنګ ته دې پښتون مخکې شي ډېره مننه ډېره مهرباني